یو بل غزل درته وایم چې اسرا لاله در ډالۍ چې د ماشوموالي له رشتې مې بېګا نه کړي دي د ماشوموالي له رشتې مې بېګا نه کړي دي مولا صاحب ستا شریعت څه وایي ما ښه ګړي دي د ماشوموالي له رشتې مې بېګا نه کړي دي مولا صاحب ستا شریعت څه وایي ما ښه ګړي دي زما نه واوړه ته تللی نه شې ګوره پرې به وځې زما نه واوړه ته تللی نه شې ګوره پرې به وځې ما تمامي عمر په داسې لاره تله کړي دي او زما نه رایه اخلي څه چې غواړي هغه وکړي زما نه رایه اخلي څه چې غواړي هغه وکړي منصف ووایه چې دا دې سړي ښه کړي دي او په حق ګویا جبه مې پرېکړه چې ضمیر مې نه خوري په حق ګویا جبه مې پرېکړه چې ضمیر مې نه خوري چاته به نه وایم چې ده کړي او ده کړي دي د خپلې ښې او بدې ورځې مستقبل پیژنم د خپلې ښې او بدې ورځې مستقبل پیژنم زما د عقل پر هرونو که اوبه کړي دي اور پې بل شوی دی خو ولې دی دا ځکه دی چې اور پې بل شوی دی خو ولې دی دا ځکه دی چې د کابل خاورې چېرته بیا سته ځای کې سره کړي دي کومه سپاره کې وایي اخواشه او دی خواشه کومه سپاره کې وایي اخواشه او دی خواشه کومه عقیده کې وایي اخواشه او دی خواشه دا سړی د کوم ځای دی بلنه چا ورکړې ده دا چې په واده کې وایي اخواشه او دی خواشه دا سړی د کوم ځای دی بلنه چا ورکړې ده دا چې په واده کې وایي اخواشه او دی خواشه او مرګ د تاج یې اورې د نخبې ابله یې منډې کړې لار ګوري کوڅه کې وایي اخواشه او دی خواشه شروع کوم په نامه د هغه المقید یعنی طاقتور بهونکي جل جلاله په نوم چا چې اختشام خان ته دومره طاقت ورکو چې ستاسو مخکې یې خوله پرانیسته په نامه د هغه المعز یعنی عزت ور بهونکي جل جلاله په نوم چا چې زمونږ او ستاسو په شریکه پروګرام ادبي محفل ته په سوشل میډیا یو ستر د عزت مقام ورکړی دی سلامونه نیکې هیلې او پیرزونې مې ومنئ د لوی بادشاه نه تمه لرم چې روغ رمټ به د صحت او د عزت په جامه کې وپټي قدرمنو کتونکو شعر او شاعر دواړه ټول کام په شریکه اساسوي یو شاعر صرف د یو تنظیم د یوې ډلې د یو پارټۍ نه بلکې ټول کام په شریکه ملکیت وي شاعران د خپل کام د تهذیب عکاس وي هم په دغه شاعرانو کې شمیر د شعرګر د سیمې یو ځوان شاعر د چا ځوان جذبو چې زموږ او ستاسو فکرونو ته دوام وربخو او د هغه لفظونه د خدایي نور په چراغانو باندې روښانه دي ابراهیم تاج صاحب را سره په پروګرام کې ناست دی ابراهیم تاج صاحب ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایم او په خیر راغلی ډېره زیاته مننه کوم اختشام ستا هم او ستاسو سره د راغلو هیون او د دغه بل ملګري چې په توره تیاره کې راغلی شپه ده چېرته تللي وی ناوخته شو در باندې خو بیا هم د راتګ ډېره زیاته مننه کوم ډیره زیاته مننه تاج صاحب ژوند مو څنګه روان دی شکر د چې تر دې دمه خو ډېره ښه ده زمونږ د پیج د مینوال سره مختصر شان پیژنګلو خپله وکړي ابراهیم تاج مې نوم دی او په شیرګل سیمه کې پاتې کېږم شاه زمان قلعه سره تعلق ساتم ابایي د شرینګل کنډو سره تعلق ساتم او بس دغه زما ابراهیم تاج مې نوم دی ډېره زیاته مننه تاج صاحب د کوم وخت نه شاعري کوي د 2013 نه په کومو اصنافو تاسو کار کوئ د یو څو نه علاوه په ټولو د کومو نه بس چاربیته او داسې سندرې چې کوم قسمونه دي چاربیته کوم قسمونه دي په هغې نه یم ورغلی نو ټپیزه ټپې چاربیته داسې سندرې شولې غزل شو نظم شو آزاد نظم شو د نظم چې کوم قسمونه دي په هغې ډېره زیاته مننه تاج صاحب مینوال به ناست وي په پروګرام محفل کې به تاسو ګورئ غواړم چې زموږ مینوال سره شریک کړئ نو څه به وایي زموږ مینوالو ته مینوالو ته په یو څو شعر ووایم چې د مینې نوم که د تاریخ د هر یو باب وځي د مینې نوم که د تاریخ د هر یو باب وځي ژوند تېرول به بیا د هر انسان د تابه وځي دا به هم شلېږي هم به تش د چا په لاس راخیږي دا به هم شلېږي هم به تش د چا په لاس راخیږي د قسمت جال کې مې د ژوند د هر تالاب وځي مننه او ستا ګلابي حسن په زړه کې کشمکش جوړوي ستا ګلابي حسن په زړه کې کشمکش جوړوي یا ته ګلاب وځي او یا خو د ګلاب وځي او څو شعر ته نور وایم چې اوس به ژوندی ومه د چا په خوله به مړی نه وی اوس به ژوندی ومه د چا په خوله به مړی نه وی که د وختونو سیلاب ستا د خوا نه وړی نه وی او رقیب غمازو به ټپکې راته نه وهل خو رقیب غمازو به ټپکې راته نه وهل خو زما مرۍ ته که د چا د وعدې پړی نه وی
رقیب غمازو په ټپک کې راته نه وهل خو زما مرۍ ته که د چا د وعدې پړی نه وی اول خوشحالم خو دوکه شوم او تیر وتمه اول خوشحالم خو دوکه شوم او تیر وتمه اوس پې خفه یم چې د دې معاشرې غړی نه وی اول خوشحالم خو دوکه شوم او تیر وتمه اوس پې خفه یم چې د دې معاشرې غړی نه وی بې وفا یاره که په یو رګ دې پوه شوی هم وی بې وفا یاره که په یو رګ دې پوه شوی هم وی سړی به نه وم که مې زړه درله درکړی نه وی مننه بې وفا یاره که په یو رګ دې پوه شوی هم وی سړی به نه وم که مې زړه درله درکړی نه وی او دوه شیه نور ویم چې تاله راووتم په دومره هیبت ورله راغلم تاله راووتم په دومره هیبت ورله راغلم شپېلۍ دې سوه خو بس خال رانه بې ځایه وشو او که حقیقت واخلې رومان شاعري ښه څیز دی څه هو بخښنه غواړم سوال رانه بې ځایه وشو ډېر ښه او مننه او غزل درته وایم جی د هغې نه مخکې یو څو لنډ بار شعرونه نور چې هډو پوهېږې نه چې څه نه وي ښه هډو پوهېږې نه چې څه نه وي ښه ستا که زما سره هم زړه نه وي ښه هډو پوهېږې نه چې څه نه وي ښه ستا که زما سره هم زړه نه وي ښه د انسانیت د نومه نه تختم خو د بعضې خلکو سره ښه نه وي ښه ډېر ښه اسرا لاله د انسانیت له نومه نه تختم خو د بعضې خلکو سره ښه نه وي ښه او بخښنه غواړم خو رخصت راکوه په پردي کور کې سړی جنه وي ښه او مننه او غزل درته وایم چې یو قافله پسې د سیند په پورې غاړه لاړه یو قافله پسې د سیند په پورې غاړه لاړه پیغله جینۍ وه خدای خبر په کومه شاړه لاړه او ما ورته ډېر وویل ستا او زما ژوند نه کېږي ما ورته ډېر وویل ستا او زما ژوند نه کېږي خو لیونۍ د لاس په کرښو پسې لاړه ما ورته ډېر وویل ستا او زما ژوند نه کېږي خو لیونۍ د لاس په کرښو پسې لاړه په دیوال جنګ و یو یې مړ کو جنازه یې وشوه په دیوال جنګ و یو یې مړ کو جنازه یې وشوه او د یو تن نه پکې سمه نیمه داړه لاړه مننه او دوی عذاب ګڼي خو اصل کې دوی نه پوهېږي دوی عذاب ګڼي خو اصل کې دوی نه پوهېږي ژوندی به نه وي که یوه ګډه لباړه لاړه او لږ شانتې بل شعر دی چې د پښتنې معاشرې بدګماني لیده د پښتنې معاشرې بدګماني لیده دیدن یې سو خو بس راغله ولاړه لاړه د پښتنې معاشرې بدګماني لیده دیدن یې سو خو بس راغله ولاړه لاړه چې کله وته یې خبرې شعر کولې هم نه چې کله وته یې خبرې شعر کولې هم نه تاج د زړه د تل ناسې پسې جاړه لاړه ډېره مننه یو بل غزل درته وایم چې اسرا لاله در ډالۍ چې د ماشوموالي له رشتې مې بېګا نه کړي دي د ماشوموالي له رشتې مې بېګا نه کړي دي ملا صاحب ستا شریعت څه وایي ما ښه ګړي دي د ماشوموالي له رشتې مې بېګا نه کړي دي ملا صاحب ستا شریعت څه وایي ما ښه ګړي دي زما نه واوړه ته تللی نه شې ګوره پرې به وځې زما نه واوړه ته تللی نه شې ګوره پرې به وځې ما تمامي عمر په داسې لاره تله کړي دي او زما نه رایه اخلي څه چې غواړي هغه وکړي زما نه رایه اخلي څه چې غواړي هغه وکړي منصف ووایه چې دا دې سړي ښه کړي دي او په حق گویا جبه مې پرېکړه چې ضمیر مې نه خوري په حق گویا جبه مې پرېکړه چې ضمیر مې نه خوري چاته به نه وایم چې ده کړي او ده کړي دي د خپلې ښې او بدې ورځې مستقبل پیژنم د خپلې ښې او بدې ورځې مستقبل پیژنم زما د عقل پر هرونو که اوبه کړي دي اور پې بل شوی دی خو ولې دی دا ځکه دی چې اور پې بل شوی دی خو ولې دی دا ځکه دی چې د کابل خاورې چېرته بیا سزا کې سره کړي دي اور پې بل شوی دی خو ولې دی دا ځکه دی چې د کابل خاورې چېرته بیا سزا کې سره کړي دي سهار ماښام یې خورم بس ښه ګزاره پې کېږي سحر ماښام یې خورم بس ښه ګزاره پې کېږي ستا له یادونو مې د زړه په ژرنده وړه کړي دي او زمانه نه مني چې زه د خپل اختیار قابل شم زمانه نه مني چې زه د خپل اختیار قابل شم ما که څه هم کړي دي ما د چا په خوله کړي دي او الله دې خیر کړي تا جوړله چېرته را نه شي بیا الله دې خیر کړي تا جوړله چېرته را نه شي بیا ستا غوندې کس ما د شا نه پسې یې کړي دي ډېره مننه ډېره زیاته مننه
ملګرو دا ابراهیم تاج صاحب امید لرم چې نننی ادبي محفل نه تاسو خوند او مزه اخیستې وي خو بیا هم که چېرې ستاسو په سماعت څه خبره ښه نه وي لګېدلې یا پې ستاسو خاطر دروند شوي د هغې دپاره زه اختشام خان غواړم معذرت چېرته چې هم یې حاد او آباد اوسئ څنګه چې مو روغ رمټ پرېږدم همدغسې به مو راروان پروګرام کې د هغه لوی بادشاه نه غواړم ورکې خپل کوربه اختشام خان له اجازت د لوی الله